الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په تېر ساعت کې ځمکې د جاذبې قوه همدارنګه حساس خطوط له باندې خبرې وکړې چې د ځمکې جاذبې قوه چا کشف کړه په لومړي ځل باندې چې هغه زموږ ولسي نیوټن په نامه سره یو عالم و. هغه تر ونې لاندې ناست و او مڼه ورباندې راولوېدله. د وروسته په دې هکله باندې څېړنې شروع کړې، فکر یې وکړو چې دا مڼه لاندې راغله نو ولې پورته نه ولاړه، یو طرف بل طرف ته نه ولاړه. خو د هغه څخه وروسته فکر وکړ دا یو شی محسوس کړ، یو شی کشف کړ چې دلته یو شی شته په ځمکه کې چې هغه ځان ته راشوي چې هغه عبارت له چي څخه د ځمکې د جاذبې قوې څخه. نو بیا موږ تاسې په هغه څخه وروسته د دغه فارمول په مرسته باندې د یوې څه ژوروالی معلوموو چې یوه څه څومره ژوروالی لري، څه څومره ژوروالی لري، او یا هم کولی شو د دې فارمول په مرسته باندې یو تایمر جګوالی معلوم کړو چې تایمر څومره جګوالی لري. صحیح؟ بیا د هغه څخه وروسته اوس موږ تاسې ته راکړو که چېرې دغه شی خو موږ تاسې معلوموو چې وای مساوي کېږي یا اچ مساوي کېږي یا هایټ مساوي کېږي یا د څه ژوروالی مساوي کېدو په یو په دوه جي ټي مربع سره. جي د ځمکې د جاذبې تعجیل یا جاذبې قوه او همدارنګه ټي هم ټایم یا وخت. اوس په دې ځای کې که چېرې یو څوک ووایي چې ما زه غواړم ټایم پیدا کړم، وخت پیدا کړم، ټایم به څومره وي؟ صحیح؟ نو مثلا یو څوک وایي چې وخت پیدا کړي، څومره وخت کې دا یوه ډبره د ساعت تل ته رسېږي، څومره وخت کې، یا مثلا د تعمیر لږ 3 منزله 4 منزله 5 منزله څه یو شی راخطا کړو راغورځوي، یو بال راغورځوي یا یو بل شی راغورځوي، چې دا په څومره وخت کې د ځمکې تل ته ځان رسولی شي، ځمکې ته ځان رسولی شي. دغه موږ تاسې راځو چې د دې فارمول څخه لومړی موږ تاسې د وخت د پیدا کولو فارمول لاسته راوړو. وای مساوي کېږي یو په دوه جي ټي مربع. موږ تاسې ټي پکار ده. د ټي د پیدا کولو لپاره د ټي همسایه د مساوات په دې خوا کې چې د یو په دوه ده او جي ده. د دې د منځه وړلو لپاره موږ تاسې د دې ټي همسایه چې دوه ده او جي ده، د دغو دواړو دا دواړو د منځه وړو نو موږ تاسې راځو دا مساوات دواړه خواوې دوه یې په جي باندې ضرب کړو او دا خوا به هم په دوه یې په جي کې ضرب کړو. دغه دوه به له دې دوه سره اختصار شي، جي به له جي سره اختصار ختم شي. د مساوات په دې خوا کې تنها ټي مربع پاتې شو. نو دوه سوای د ضرب په دوه وای تقسیم په جي مساوي کېږي. تل په دې خوا کې چې پاتې د مساوات په دې خوا کې یو پاتې ده او ټي مربع پاتې یو چې ضرب کړو نو دلته هم ټي مربع موږ تاسې ته لاسته راشي. اوس که چېرې موږ تاسې دا په دې شکل ولیکو او که یې په دې بل شکل دا بل حالت پکې ورسره وشي، ټي مربع مساوي کېږي دوه وای په جي سره. اوس موږ تاسې ټي مربع نه ده پکار، تنها یوه ټي به پکار، تنها ټي پکار ده، یوه ټي به پکار ده. د یوې ټي د پیدا کولو لپاره به دواړه خواوو ته مربع اجازه د لاندې. اوس به دا مربع له دې مربع اجازه سره ختمه شي، تنها د دې مساوات په دې خوا کې به ټي پاتې شي، ټي به مساوي شي دوه وای جي سره. دغه فارموله چې موږ تاسې کولی چې د دې فارمول په مرسته سره کولی شو چې وخت پیدا کړو. په آزاد سقوط کې یو وخت پیدا کولو په څومره وخت کې یو شی ځمکې ته ځان رسوي یا په څومره وخت کې هغه شی تل ته ځان رسولی شي. صحیح؟ نو اوس به د دې په مرسته سره موږ تاسې یو څو مثالونه حل کړو. مثلا موږ تاسې ته مثال دا کړی ده اچ مساوي کېږي اچ مساوي کېږي یا وای مساوي کېږي په 6 متره سره، او همدارنګه جي معلومه ده، ګریویټیشن معلوم ده 9.81 متر په سکند مربع ده، او یا هم موږ تاسې یې فرض کوو 10 فرض کوو. د محاسبې د اسانتیا لپاره موږ تاسې 10 فرض کوو. 10 نه ده، دقیق څومره ده د ام کیس په سیسټم کې 9.81 متر په سکند مربع ده. خو موږ تاسې د محاسبې د اسانتیا لپاره څو فرض کوو؟ 10 متر په سکند مربع. اوس نو تاسې څه پیدا کړي؟ ټي پیدا کړي چې ټي به
راځو له دې فارمول څخه موږ داسې کار اخلو ټي مساوي کېږي له 2y تقسیم په جي تر مربع ضرب لاندې دا مساوي 2 ضرب د y قیمت څومره ده y مساوي کېږي یا h مساوي کېږي په 60 متره سره د دې په ځای باندې به 60 متره موږ تاسې وضع تقسیم جی باندې جی قیمت څومره ده لس متر په سکند مربع دا ټول تر مربع ضرب لاندې اوس به بیا ولې په سکند مساوي کېږي 2 ضرب 60 څلوېښت متره تقسیم پر لس متر په سکند مربع ټول تر مربع ضرب لاندې اوس په دې ځای کې متر تقسیم په متر په سکند مربع دلته د متر موږ تاسو د واحدونو سره اختصارولو د واحدونو د اختصارولو لپاره موږ تاسو د مخرج بس مخرج یو ورکوو کسر کسر به جوړ شي مثلا دلته په صورت کې موږ تاسو متر لرو او په مخرج کې څه لرو متر په سکند مربع نو د متر مخرج بس مخرج به یو مخرج چې کله یو ورکړ نو په دې ځای کې به لومړی کسر په خپله دویم کسر سرچپه تقسیم علامه په ضرب متر په یو د تقسیم علامه په ضرب د بعد چې سرچپه به شي سکند مربع به صورت راسي او متر په لږ راشي دا متر باندې متر سره احساس چې پاتې شي سکند مربع نو زه د موږ تاسو د متر په دې متر سره احساس هغه ماشي پاتې شي اوس دا مساوي کېږي له څلوېښت په لس باندې تقسیم کړو څو څو رسېږي حاصل څلور دا سکند مربع په صورت راغلی سکند مربع تر مربع ضرب لاندې اوس د څلورو مربع څه څو ده 2 څلورو مربع څه څو ده 2 او سکند مربع به هم څه سره ختمه شي چې پاتې کېږي تنها سکند پاتې نو موږ تاسې چې مساوي کېږي له 2 سکند نو که چیرې د یو تعمیر جګوالی مثلا درې پوړیزه تعمیر وي درې پوړیزه تعمیر دی درې منزله تعمیر دی له دې څخه موږ تاسې یو شی راوغورځوو چې د هغه جګوالی رامعلوم ده د ټیک رامعلوم ده څومره ده 60 متره د دې تعمیر جګوالی نو ګریویټیشن رامعلوم ده خو موږ تاسې په لس باندې فرض کوو اوس به نو دغه شی په څومره وخت کې ځمکې په ځان راورسوي په څومره وخت کې به ځمکې په ځان راورسوي ځمکې په ځان راورسوي نو هغه موږ تاسې په اثبات ورسوو معلومه کړو چې په 2 سکند کې په 2 ثانیې کې به دغه شی ځان راورسوي 2 ثانیې وخت به ورباندې تېر شي او ځان راورسوي صحیح اوس به کوم مشکل